سوارلسم ذکر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ روایت تے او امام طبرانی راوڑے دے اغوی چی دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء فتوضأ ثم صلى وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر ما تا آوازو کو او بیرانو گفتی چی اوبر آل راوڑا دا او دس چاردام فتوضأ نو باقی چاردامو کو ثم صلى بی منزو کو ثم قال بی دمانزن بعد دا دعاوی نو دا ثابت شو چی دا دعا کم ذکی ویلکی گی منزن بعد اگه دعا دا دیر آسان دا و دیر برکتی و دیر عظیم دعا دا اللهم اغفر لی ذنبی یا اللہ بخنو کی ما تا زما دا گناہونو ووسع لی فی داری او پر آخر اولی زما دا پارا زما پا کور کی وبارک لی فی رزقی او برکت واچے مال را زما پا رزق کی ابو موسیٰ الاشعری وی چی ما ہوتوی چی یا رسول اللہ ما دعوات دعوت بهن تپوسی تی دغه دعاگان مبارکیو که دا کمی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتوی چی وحل ترکن من خیر آیا پریخی دے دی دعاگانو سا خیر یعنی کم خیر دے چی آگا پاتی شوی دی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہے چی کم خیر پاتی شوی دے تیرا تو خیزہ معنی دا چی دوم روچتی دعاگانی تی دری جملی دی خو خیر تی ندے پاتی بقول دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی یا اللہ ما تا زما گناو بخا زما پا کور کی ما تا پر اختیارا ولا زما پا رزق کی برکت واچو خیر دا دنیا و دا آخرت خیر دا دنیا و دا آخرت پا کی پروت تی دا خبر ما نور درسونو کم بیان کرده و رتخکاری چی دی اسکارو که بم بیان شوی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر زینو که دا اللہ نا بخنی گفتلی چی اللہ زما گناہو بخ دلتے وہ مشہور سوال اگر دا رازی او منگا جواب سو پیری کرده چی پیغمبران خو اللہ دا گناہون نساتلی نو سنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ زما گناہو بخ ناولنی جواب داگی دادے چی دی کی امت تا تعلیم ورکی نو چی امت تا تعلیم ورکی نو بای که دا الفاظ ہوئی چی امت تیم دیسی ہوئی دوی خبر داری چی دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عجزی دا او دا غٹو دا خلقو دا دیندارو خلقو عجزی اکا دیر خسر می خو غزان تا دا کمی نسبت کئی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر که اللہ دا گناہونو نساتلے خدا دا اگا عجزی دا چی اللہ تاوی زما گناہونو ما تاو بخ او دی که زمانگ دا پار دا افسوس خبر دادا چی منگ دا گناہونو گوڑی سحر ماقام گناہونو کو منگ کر اللہ تا دی سویلی چی اللہ زما گناہونو بخ او آگا انسان چی دا گناہونو اللہ ساتلے اگا اللہ توی اللہ زما گناہونو بخ دا جزیر دا اللہ پا مخ کی دا اللہ پا مخ کی زان کمزور گرنل دی باز نیم سڑے بوینی معمولی گونتا کی تک دینداری کے او دا طول دنیای پسر راگستی او خپل صفتونه او خپل تذکیری همیشه بزان تا دا کمی نسبت کئی چیز ایش شئی نیم او زیر دا پا اللہ قسم خورم که منگ دا تنده اللہ تا پا خورو که خوری که منگ با دا اللہ دا عبادت حق ادا نکو نبیا منگ ستا یعنی دا سی پا تکبور کیو پا کم خبر منگ دا سی خوشحالیو کم خبری تا دا سی غرائی چه تداوی چه ما دا کردی و ما دا کردی او من که طول عمر دا اللہ بندگیو کو اگه حدیث کے رازی کنه دا ملائک چی دی چی اللہ پیدا کری دی نو دا بازو پا که دا کار دی چی اللہ تا پا رکو دی یا اللہ تا پا سجده دی او چی کل قیامت رائشی نو دغا ملائک بم اللہ تاوی دا چی طول عمر پا سجده پراتو دا چی طول عمر پا رکو چی ما عبدنا که حق عبادت کی اللہ مقصادی سی بندگیو نکرلک سنگ چی پکارو دوی مدا چی اللہ زمان پا کور کے مالا پر اختیار آور حدیث کی دا رضی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خوشبختی و سو نخی ذکر کردی او دا انسان دا سعادت او دا خوشحالی نو دا خوشبختی او نخدر چی کور دا سڑی پر آخی
او دغه شان د خوشبختۍ یوه نښه دا ده چې سورلي د سړي پراخی او برابری، او یو د خوشبختۍ نښه دا ده چې د سړي ښځه هغه نیک عملی، او د خوشبختۍ یو بله نښه بعضو حدیثونو کې چې ګاونډي ښه سړی، د ټولې هغه خبرې دي که نه چې دا برابر وي ژوند به دې برابر وي، یعنی مزیداره سورلي ژوند ورسره څومره په سکون، څه ټایم چې چېرته تله غواړې او ځه. اوس یو سړی دی سورلي ورسره سره شتي نه، نو ژوند کې کمی او ژوند کې تنګوالی، خاص سورلي ورسره شتي، ګاډی ورسره شتي، خو هغه سهار ماښام خراب وي، دې سره هم ژوند تنګ وي. کور تنګ دی، زړه ورسره تنګ وي، کور چې تنګ وي زړه تنګ وي، میلمه ته ست نشي کولی، خپلوان نشي راغوښتی، علما نشي راغوښتی، ملګري نشي راوستی، هغه پکې خوشحاله وي چې او چې چا په راتلو سیم روپۍ لګي، یو ښکلې بانې دا جوړه کړې وي، زمونږ کور سیم 2 کمرې دی، یو کمره زما ده یو د وړو ده، دی خو ته خوشحاله ده، خو نور په تنګ کور کې په وړوکي کور کې سړي زړه تنګېږي، بغیر د دې نه چې څوک راتلی شي او که نه، خو د سړي پکې زړه تنګېږي. پراخه کور سره زړه پراخه وي، خوشحاله وي. نیک عمله ښځه دې خو تپوس مه کوه چې ښځه دې بد اخلاقه وه، د کار نه وه، سړیتوب پکې نه و، دینداري پکې نه وه، یاره که ته کروڑپتی لکپتی او د دنیا هر نعمت ته سرې خو ژوند به دې تنګ کړي، او چې ښځه دې دینداره وه او سړیتوب خاونده وه، که ته فقیر ملنګ او په لارو کې سوالونه کوې خو ژوند کې به دې سکون وي. دغه شان ښه ګاونډي چې ګاونډي دې ښه سړی نو ژوند به دې په ارام وي. یو خو دا د پردو ملکونو کې ګاونډیانې د دې مسري، خو چې بیا خپل ځای کې خپل کور دی هلته چې کوم ګاونډي خو همیشه اکثر نو چې ښه سړی دی په نصیب شي، حیاناک دروم، نو ته به په امن ومې، ځکه چې دلته کور کې ستا زنانه دي، ستا خویندې دي، ستا لوڼه دي، نو ته به په امن ومې. ښه چېرته لاړې نو دا دې هم سوچ دی چې ځه پلانې شتي که څه مسله راله یو هغه ته به ووایي، چې بد اخلاقه باندې واوړې او سهار د ته هم ورټکوي چې نن جو دا چلو شو، ماښام د ته وایي نن جو دا چلو شو، او کله شور کوي او کله سندرې او کله ډمتوب او کله فحاشي، نو ژوند ورسره د سړي لنډ تنګ شي. ځکه طریقه دا ده چې دې باره کې بعض آثار هم شتي، روایات چې ګاونډي د کور نه مخکې ګاونډي به ګوري. مونږ خو ځمکه ګوري چې یاره ځمکه کوم ځای کې یو ټوټه میلاو شي چې ورځو پې، خو د ټوټې نه مخکې ګاونډي وګوره چې دی په څه حال کې دی. او ګاونډي یوازې د کور نه، ګاونډي کله په کمره کې د سړي ګاونډي، که ستا سره انډیوال چې ښه سړی نو ستا ورسره ژوند په ارام تېرېږي. دغه شان په کار کې ستا ګاونډي، په سفر کې ستا ګاونډي. نو ځکه دلته رسول وسلم ویلي چې پراختیا راولي زما په کور کې. ښه پراختیا یوازې دا نه چې کور دې غټي، پراختیا د کور دا د پلاني کور پراخه دی، یعنی د پلاني کور هم کولاو دی، نو پکې نعمتونه او خوشحالیانې هم دي. اوس که ډېر غټ کور دی او 13 کمرې کور دی جوړ کړی او سهار ماښام جنګ جګړې، کله د خواښې خر سره کیسه روانې او کله د جنۍ سره روانې او کله د ښځې سره او کله مور پلار سره او وروڼو سره، دا به دومره کمرې زما رسي او دومره به ستا په دې کور به وکړې څه. نو پراختیا کې دا ټولې خبرې دننه راځي. درېیمه خبره چې زما په رزق کې برکت واچوي، زموږ څومره ضرورت دی. رزق کې برکت یعنې رزق کې پراختیا، پراخه رزق سره ژوند ښه تېرېږي. او رزق کې پراختیا دا هم ده او برکت، عفوا په رزق کې برکت دا هم دی چې که لږي خو دې
هر ځای ته پې سړی ورسي هر کار پې وکړي چې کله پکې برکت وي. چې برکت پکې نه وي ډېر رزق هغه د سړي دپاره الټه کله مصیبتونه پکې جوړ شي. ډېر رزق خو برکت پکې نه وي. نو دا څومره ښایسته دعا ده او څومره اسانه ده. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. پنځلسم ذکر او دا په دې فصل کې اخرنی دی د مانځه نه بعد چې کوم اذکار دي فرض مانځه نه بعد. مسلم ابن ابي بکر رضی الله عنهما وی د امام نسائی دا روایت راوړی وی کان ابي یقول فی دبر الصلاة زما پلار ابو بکر رضی الله عنه دا صحابي دی مسلم د ده زوی دی وی ابو بکر به د مانځه نه بعد د فرض مانځه نه بعد به دا دعا وي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. یا الله زه پناه غواړم په تا سره د کفر نه غریبۍ نه او د قبر د عذاب نه. وی فکنت اقولهن بیا امام د دعاګانې د مانځه نه بعد وي وی پلار راته ووي چې ای بونی ای زویه عمن اخذت هذا تا دا دعاګانې د کوم ځای نه زده کړي؟ وی راته وي چې قلت عنك ما ورته وي چې ستا نه مې زده کړي دي. وی راته وي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقولهن فی دبر الصلاة رسول الله وسلم به دا د مانځه نه بعد وي ما دا هغه نه زده کړي دي. نو بیا بچي د پلار نه زده کړو. د حدیث کې ډېرې مسلې دي. اول دی دعا له راځو څومره قیمتي دعا ده چې یا الله ما ساته د کفر نه د غریبۍ نه او د قبر د عذاب نه. دا درې غټې مسلې دي. کفر خو خسر الدنیا والآخره دنیا و آخرت تاوان دی. الله دې موږ ساتي. الله دې موږ به د ایمان مضبوط ساتي. همیشه دا سوال نو ګوره رسول صلی الله علیه وسلم الله ته وایي الله د کفر نه مې ساته او چې موږ کې چا ته ووایي چې یاره الله دې تا ته هدایت نصیب کړي ولې ما لسی جل ما ته هدایت نصیب کړي. دومره عظیم الشان انسان چې الله ورله پیغمبري ورکړی او د پیغمبرانو سردار دی هغه دا دعا غواړي خو موږ ته یې ښایي که نه په هغه باندې خو دا یره نشتي که نه شتي پې دا یره نشتي پې دا یره خو په موږ خو شتي که نه زموږ د ایمان څه پته لګي. زړونه خو د الله په دوو ګوتو کې دي چې کوم طرف ته اړه یې راړه. نو هغه به دا دعا کوله. بیا دویم غریبۍ نه مې ساته. غریبۍ کې سړی ډېر وځورېږي. غریبي د الله نه غوښته نه دي په کار بلکې الله ته به وایي چې الله ما د غریبۍ نه وساته خو که دې په نصیب کې ونو بیا به صبر کې بیا به غریبۍ ته دا کنځلې زموږ د پښتانه اکثرو د غریبۍ خوله دې سي کم او د غریبۍ پر دا حرام دي ګوره ښه دا خو ته د الله په فیصلو باندې اعتراض کې او په دې کې ستا دپاره خیر ده خو ته به پوهه نه او پوه به شي کېدای شي د دنیا کې څه وخت بعد او که دلته پوه نه شو آخرت کې به ته پته ولګي چې د الله په دې فیصله کې څومره خیر او که چېرته د الله د فیصلو د حکمتونه موږ ته مخامخ کېښودی شوې که نه الله راته ښووې خو دا د الله طریقه نه ده. که الله راته هر حکمت ښووې چې زما په دې فیصله کې دا حکمت دی دا حکمت دی دا موږ به ډېر مطمئن ژوند تېرولی. نو مؤمن له پکار چې مطمئن اوسي. ولې مطمئن اوسي؟ ځکه چې د الله په فیصله کې خیر دی. الله ظلم کوي خپلو بندګانو سره نه خو بنده د ځان سره ظلم کوي. موږ د ځان سره څومره ظلمونه کړي دي. ظلمونه د بېدینۍ ظلمونه د انسان په انسان د خپل بدن باندې موږ ظلم کړی دی. په بچو ظلمونه شوي دي. په ښځه پکې بعض ظلمونه کوي. نو موږ لا په خپل ځان ظلم کوو خو الله ګوره په بندګانو باندې ظلم نه کوي. خو دا دی چې غریبي به د الله نه غواړي نه. سوال به دا کوي چې یا الله د غریبۍ نه مې ساته. غریبۍ کې دی چې سړی وځورېږي او د دې د لاسه کله نه کله همیشه نه کله نه کله د سړي دینداري کې هم کمزورتیا راشي. که مزدوري کوي غریب یو ځای ته بل ځای ته ملکونو نه پسې پناه شي په هغې کې د ده کله داسې وشي چې مونځ هم په ټایم نه شي کله د مانځه هغه تلاوت یې خپل پاتې شي
کله د دین د زده کولو یو حلقه یو مجلس دی پکې نشي کېناستی ځکه چې په هغه ورځ مثال کې ستړی دی یا بیمار شوی دی یا بله مسله. نو دغه شان نورې ډېرې مسلې دي. ډېر قدرمن عزتمن درون سړی ښه خانداني هغه کله د غریبۍ د لاسه سپکو خلکو په مخ کې سپک شي. او ځکه یو خبره ته دا وکړم او دا به ډېره ناشنا وي چې کوم ځای کې مال خبرې شروع کړي که نه نو هلته سړیتوب ښه اخلاق درون خاندان هر څه غلی شي. چې کله مال خبرې شروع کړي چې مال خبرې شروع کړي که نه نو بیا سړیتوب غلی ناستي ښه اخلاق هم غلي خانداني سړی هم غلی ځکه چې مالي. او دا زه عامه خبره نه کوم ځکه چې کوم درانه خلک دي هغو ته اخلاقي سړی دروند دی اگر که غریب وي. خو نن سبا چې کومه هوا چلېدلې ده زه د هغې خبره کوم. دا کومه خبره چې ما ذکر کړه دا د نن سبا د هوا سره مناسب ده او اکثره خبره ده. قانون نه دی همیشه او نه ټولو دپاره دی. ځکه داسې خلک شته الحمدلله چې هغوی د چا په مال د سره پروا نشته. د هغوی کار د سړیتوب سره دی د دیندارۍ سره دی د درونوالي سره دی. خو نور اکثره دا طریقه ده چې کوم ځای کې مال خبرې شروع کړي که نه نو هلته راټول هر څه غلي شي. نو ښه سړی به ښه دینداره تقوادار پرهیزګاره درون خانداني خو د دې غریبۍ د لاسه څه شي کمزوری شي. الله دې موږ ټول د غریبۍ نه ساتي. ها بله دا چې الله د قبر د عذاب نه مې ساتي. دا خو بار بار موږ د قبر عذاب ذکر کړی. د قبر عذاب یعنی عثمان بن عفان رضی الله عنه چې کله د قبر په غار به جړا شو او اکثر به یې جړل ملګرو ته ویل رسول الله وسلم د جنت او د جهنم تذکرې کې ته دومره نه جاړې څومره چې دلته جاړې. وی په دې ږیره به یې اوښکې روانې شوې. هغه ورته ما د رسول الله وسلم نه اورېدلي دي چې دا د آخرت په پړاوونو کې اولنی پړاو دی او چې څوک په دې کې کامیاب شو هغه مخکې کامیاب دی چې څوک دلته ناکام شو هغه مخکې هم ناکام دی.